د لیو مهربانه څښتن خدای جل جلاله په ښکلي نامه د ناولونو نړۍ درنو مینوالو السلام علیکم. دا دی یو ځلې بیا زه قلميار اشنا راغلی یم او ستاسو درانه حضور ته مې دا ځل یو ښکلی ناول راوړی دی. د ناول لیکوال ښاغلی محمد الله حمیم صاحب دی او دا چې په ناول کې څه سته او پر کوم موضوع باندې راګرځي دا به تاسو ټول راسره واورئ. وطنه ستا لیونۍ ناول لومړۍ برخه. د کرزي وختو یو چا تور بټکی وهلی ژیرې تکه شنه کله کړې نري نري برېتې پرېښې سپین آزاد کالی یې پر تن دی د خړ دیوال ډډې ته ناست دی څوک موبایل ورکوي واخله پاچا دی ورسره وغږېږه دی موبایل ترې کشوي له غوسې خوټېږي موبایل خولې ته نږدې نیسي قرار ناست دی د بچای نوم دی اچولی دا خلک یعنې امریکا دې راوستي پرې غرق دې موږ کړو نه عریضه چلیږي نه خبره چلیږي موږ ته خلک راځي موږ نه پرېږدي موږ بمباروي د دې خبرو منځ کې دومره ښکنځای وکړي چې نور ستړی سو ساه یې لنډه سوه موبایل یې وغورځوه لرې که سړی یې زاره چاودې یې کړو ناستو پر دغه خندل چې څنګه یې په رښتیا ومنله چې له پاچا سره غږېږي د هماغسې ښکنځل کول. ما هماغه وخت اول وار له سحرې ولید چې دا سړی هشم لوګری دی چې په خلکو کې په هشم لیونی مشهور دی کنې نامه مې له دې مخکې اورېدلې وه. هغه وخت مې له ډېرو نورو خلکو سره د ده ویډیوګانې او ثبت غږونه لیدلي وه چې له ښکنځاو به خالي نه وه. د ده خبرو کې ښکنځا ضرور ملګرې وه. چا موبایل ورته نیولی هشمه دا خلک وایي چې ته دومره زورور یې د ښکنځا ولې کوې نه ځایېږي په زړه قرآن که ځایېږي چې ښکنځل ونه کم بوج نه سپکېږي. هشم له خندا شین سي خدای راستې لکه ژمي کې چې له واورو بامونه تور کړي داسې زړه مې سپک سي بل ځل چاته مخامخ ښکنځا کوي خو وروسته خاندي لکه خپله ملامتي چې منلې وي. خو لیونی یم چې لیونی ښولم مو اوس خو به ښکنځاوې اورئ. څوک د هشم کلي ته ورغلی زیړه لونګۍ یې وهلې د پاخه عمر سړی دی کمرې ته یې مخ واړوه. دوستانو ماشومانو ته مې کتابچې او قلمونه راوړل اوس به یې ورته وویشم چې سبقونه ووایي د آینده ډاکټران انجینران سي. هغه د هشم لیونی امر روان دی تاسې به یې ټول پیژنئ. هشم را رسېږي غوسه ورغلې وي له سلام کلام مخکې ورته وایي چېشته راغلی یې ماشومانو ته مې کتابچې راوړي تا پسې نه یم راغلی لیونی. هشم کیسه ورته کوي سړک ته ختلی وم موټر ودرېد چا له شیشې سر راوویست له واره یې ښکنځاوې راته وکړې ما چې خوله ورته جوړوله موټر روان سو. اوه سړی نه مې پېژنې نه مې ایزنې ښکنځا ولې کوې څه قرض یې در باندې دی ته ساده دې خلکو ته کتابچې راوړې مه یې راوړه چې بیا را نه وړې. هشم باندې یو کس غږ کوي امریکا ته ځې خود ځم چې داسې وطن ته تللی وای چې نه پیاده راتله نه سپاره هلته خو خلک کمیس نه اغوندي چې یو وار واوړو اتلس لغړ ګرځو. هشم په دې کیسه مجلس وخنداوه خو دا خبره په رښتیا د غوره ده او سوال یې ده چې موږ یو هم داسې که ماحول نیولی یو. هشم حجرې ته کیسه کوي کابل ته تللی وم موټر و ټوپکوال ورکښې ناست و داسې یې خوسې کړي وو چې هلته مې له چا پوښتنه وکړه وایي دا زورواکی ده و خلکو یوه توپنچه راته پیدا کړي چې په دې مغزي یې ورکښېږدم. له حجرې څوک غږ پورې کوي هشمه هغه نسې ویشتای انتخاباتو ته درېږي. هشم خندا کې دا خبره ورپوره کوي صحیح ده بیخي صحیح ده والا. دا جمله یې ډېره مشهوره سوه تر ننه یې خلک لیکي او وایي. دې جملې کې د ناخوال او ریشخند یو پټ رمز دی. هشم ستړی ښکاري څوک ورته وایي هشمه څه حساب دی؟ حساب دا ده چې حساب نسته. یو بل ځای هم جالب غږېږي وایي ما داسې چل یاد کړی دا د څنګ وطنونه به ټول سلامي ولاړ وي. څنګه
لوی دیوال جوړوو د دوی څنګ ته د وطن خو کمې اوبه نه دي ټوله ورماتوم همالته به ډنډ ولاړې وي که کوم وطن شیطاني وکړه یا یې تیرو بیر وکړه پې ورچپه کوم یې والله په اوبو یې شغرب و مغرب درته یوسم ښه که خلک درته ووایي ته خو لیونی ته به څه ورته وایې زه به ورته ووایم چې خدای دې عفو راته وکړي د هاشمي ډېرې کیسې خنداګانې غوسې او ښکنځاوې موبایلونو کې ولیدې خو له نږدې مې نه ولیدلی هغه ورځ لوګر کې واده و زه له بل انډیوال سره ولاړم چې ور ورسېدو ډېر خلک نور هم راغلي وو له ماښامه پس په یوه لویه حجره کې موږ او نور ټول مېلمانه راټول شو خنداګانې اتڼې او کیسې وې یو ځوان راننوت غاړه یې تازه کړه ټول یې غلي کړل لکه زیری چې کوي هاشم لیونی راغلی هلک ووت خلک له یو بل سره پسخېدل لږ وروسته هاشم راننوت د ده په لیدو ټول غلي او حیران شول څو دانې خولۍ یې خدای زده په سر کړې وې ازاده کورتۍ یې اغوستې وه یو لاس کې یې نوشابه نیولې وه بل لاس یې د کمیس دننه پټ و نه ښکارېده هاشم کښېناست ډله خلک ورجګ شول کمرې یې ورته ونیولې ګډې وډې کیسې ښکنځا او خندا ناستو ترې خوند اخیست خبرو ته یې لټ پلټ اوړېدل ډېر ورجګ شول لاس یې پرې واړوه عکسونه یې ورسره واخیستل یو سپین ږیری راننوت چې د همدې څو کورونو مشر و تسبیح یې په لاس کې وې ټنډه یې تروشه وه هاشم ته یې رډ رډ وکتل ویې ویل دا چا راوستی خلکو د زوم نوم ورته واخیست ورته ویې ویل چې په سړک یې لیدلی و له ځانه سره یې راوست سپین ږیری غوسه سو په دې لیونډر څه کوئ هر سړی تربور لري دوست لري داسې د فتنو وخت سو یو موږ وختونه به زوم له شرمه لس ورځې کور ته نه راتلی غرونو کې به یې شپې وې اوس خو زوم له ټولو بر ناست وي داسې لیونی هم له لاسه رانیولی وي حجره کې یې درته کښېنولی وي د سپین ږیري غوسې له هاشم پرته نور ټول غلي کړل هاشم هماغسې له ځان سره غږېده څوک یې یادول خندا به شین کړي هاشم حجرې باندې غږ وکړ مړۍ کله راوړي سپین ږیري مخ پرې ور واړاوه زړی مړۍ هم نسته هاشم سملواره په خندا ورته وویل څنګه چل دی زه خدای بنګله خو دې له کشمیره ښکاري له سپین ږیري ټول ووېرېدل خو د هاشم دې خبرې ته د چا خندا ونه درېده ټولو دومره وخندل چې سپین ږیری په قهر ووت مړۍ یې راوړه دوه ورته کښېنستل خو هاشم ګوښی ناست و د هېڅ چا زړه نه و چې ورسره کښېني لږ مخکې د عکس لپاره ډېرو لاس پرې واړاوه کله مو چې مړۍ وخوړه د هاشم په اړه مې نورې جالبې هم واورېدې چا یې جهاد یادوه چا یې مینه یادوله چا یې د ځوانۍ کیسې کولې هر چا د ده په اړه اوازې اورېدلې وې زما تلوسه سوه چې د دې سړي په ژوند خبر سم ځکه په هماغه شپه یې د ښکنځاو منځ کې ډېرې د پند او عبرت کیسې هم وکړې چې په رښتیا د فکر وړ وې ما د هاشم له مجلسه ډېر خوند اخیستی خو خپله مې کیسې ورسره ونه کړې دا ښکلې شپه ووته سهار سو نور مې رخصت رااخیست د سهار چای ته ناست و له هاشمه مې څو ځله پوښتنه وکړه یا به یې خندل یا به یې بله کیسه پکښې کوله په ډېره سختۍ مې د ده د کور درک ترې واخیست د هاشم سره دا زما لومړی لیدل شول د ده په اړه مې ډېر روایتونه اورېدلي وو چې حیران کړی وم زه باید د ده کلي ته تللی وای چې د ده په کیسه مې ځان پوه کړی وای نیت مې وکړ چې د هاشم کلي ته لاړ سم د وطن د دې لیوني په کیسو خاطرو تیرو هیرو پسې وګرځم څو شپې تېرې شوې یو سهار داسې هم راغلی چې د سفر ورځ وه څو جوړه جامې یوه کتابچه او قلم مې بکس ته واچول د سهار 10 بجې د کابل له بالاحصار د لوګر په موټر کې کښېناستم له چهار آسیاب بازاره چې ووتو ښه شېبه مزل مو وکړ رایاد سو چې هاشم دا ځای راته ښودلی و له موټره کښته سوم د سړک دواړه غاړې دوکانونه وو یوې غرفې یعنې هټۍ ته ودرېدم هاشم لوګری چیرې اوسې لیونی اوهو هغه مخامخ کورونه چې وینې له ونې پورې غاړې ته هلته اوسې لږ وخت یې به راغلی وې زما سره و ملګری دې دی اوهو هر سبا یې راځي څه دې کاوه غرفې ته ورننوتم دا سړی عیدو نومېده هاشم هر ګهیځ راتلو د عیدو په دوکان یې مستې خوړې وویل یې هاشم نن ورونو ته غوسه و چې ولې الوګان ټول یو ځای خرڅ کړي دي ما ورته وویل
د دالوګانې خرڅ کړي کولې. یا سړی د نه و، د ویل من به یې خالته کړي وو، بیا یې ډېرې روپۍ جوړولې. من یې جګدی یو ځای خو تاوان کوي. په رایدو هاشم ګران و، ویل یې یوه ورځ مې یو کمکي ته انګور ورکړي وو. هاشم را سره ناست و چې بیره ته یې راوړل. ماما کور کې شور راته وکړه چې ژر یې بېرته واوړه. هاشم را برګ سو. خراب شی چاته ولې ورکوې؟ که دوی دې نه ویني خدای خو به سر ولاړ دی. د هاشم خبره را یادېږي. بیا مې چاته خراب شی نه دی ورکړی. که سبزي وي که میوه چې تله مې هاشم مې نیغ سترګو ته ودرېږي. د عیدو سره د هاشم ډېرې خبرې وې. ده ته نورې نه ور یادېدې. ویل یې بله ورځ چې راغلی نورې خبرې به یې در وکړم. دوکاندارې ده، دماغ به ځای نه دی. ما ورته سبا ته د خپل راتګ وویل. خدای په اماني مې ترې واخیسته. راووتم چې هاشم پیدا کړم. له سړک واوښتم. د رومیانو لوی پټي وو. هر پټي کې بزګران په کار لګیا وو. ځای د اوبو شراری وو. څو قدمونه مې چې واخیستل یو سپین ږیری مې ولید. دیوال ته یې ډډه وهلې وه. کاکا هاشم پېژنې؟ هو څه دې کاوه؟ په کار مې وو. ډېرو قدرمنو او زړه ته راتېرو اورېدونکو، وطن ستا لیونی ناول لومړۍ برخه هم دلته ورسېده. دا چې په ناول کې نور څه سته، راځئ بل ماښام ته انتظار سو. تاسو ته ښه ژوند، ښې چارې، لوی الله مو مل شه.